رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رزق د فراخی فقر او غربت نه د خلاصون داسې وظیفه راښولې ده. له حضرت عمر رضی الله عنه څخه روایت دی چې زه له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ناستم، یو سړی راغی ویل ای د اعلی رسوله لاس مې زیات تنګ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل آیا تا د فرښتو لمونځ او د مخلوق تسبیح ویلی؟ د دې برکت به رزق ومومي. ابن عمر رضی الله عنه وایي وویل ای د اعلی رسوله د فرښتو او مخلوق لمونځ او تسبیح کوم دي؟ ویل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. دا کلمات سلزله د شپې ورستۍ برخه د سپیدو داغ او سحر خطلو ترمنځ ویل کیږي. نو دنیا به د سر کته کړي او ذلیله او ډیره بدترش. او د دې کلماتو په ویلو الله جل جلاله د هر کلمې نه فرښتہ پیدا کوي چې د قیامت ورځې به تسبیح وایي او اجر ثواب به تا ته رسیږي. زموږ الله جل جلاله د شپې په اخرنۍ درېیمه برخه کې لاندې نږدې اسمان ته الهکته راښکته کیږي او وایي یو څوک دعا وغوښتونکی شته چې دعا یې قبوله کړم؟ یو څوک غوښتونکی شته چې زه یې ورکړم؟ یو څوک بخښنه غوښتونکی شته چې بخښنه ورته وکړم؟ رواه بخاري او مسلم. یا الله ته موږ ته عفو